د لوی څښتنتالا په سپېڅلې نامه سلامونه وخت مو په خیر. د اوروج څېړنیزې او خپرندویې ادارې لخوا د مال خبرې څانګې ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1403 کال د وري یا حمل میاشتې 18 نیټه ده چې د 2024 زیږدیز کال د اپریل میاشتې 6 نیټې سره سمون خوري. زه صادق فروتان یم. ستاسو پام را اړوم خبرونو ته. د عدلیې وزارت یو ځل بیا په هیواد کې د سیاسي ګوندونو پر فعالیت د بندیز ټینګار کړی او وایي چې په دغه وزارت کې د سیاسي ګوندونو اړوند ریاست لغوه سوی دی. وزارت ټینګار کړی چې یوازې خیریه بنسټونه او اتحادیې کولی سي د اصولو او رسمي جواز مطابق کار وکړي. د دغه وزارت چارواکو زیاته کړې چې له بندیزونو سره سره د سیاسي ګوندونو یو شمېر هغه چارواکي چې په تیر حکومت کې په دغه وزارت کې ثبت سوي موقفونه نیولي دي. دغه وزارت په افغانستان کې د ګوند تر نامه لاندې هر ډول فعالیتونه غیر قانوني بولي او خبرداری ورکړې چې که دا ډول فعالیتونه تکرار سي له سرغړونکو سره به قانوني او شرعي چلند وکړي. له بلې خوا د عدلیې وزارت هم هغه ټولنیزو بنسټونو ته چې فعالیتونه یې ځنډولي دي خبرداری ورکړی چې له غیر قانوني کړنو دي ډډه وکړي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د رایستلو له پیل راهیسې تر دې دمه 22,286 کورنۍ چې شاوخوا 515,000 کسان کیږي هیواد ته راستانه سوي. د یاد وزارت په وینا دغو کډوالو ته د اسلامي امارت له لوري اړینې مرستې سوي او په راتلونکي کې به نورې هم وسي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په افغانستان کې د یو شمېر ترکي خیریه بنسټونو له مسؤلینو او استازو سره لیدلي. د یادو بنسټونو مسؤلینو په دغه لیدنه کې د اسلامي امارت له همکارۍ څخه په مننې ویلي چې له حکومتي ادارو سره په همغږۍ د جوماتونو او مدرسو رغولو ترڅنګ بې سرپرسته میرمنو ته د مناسبو کاري فرصتونو د کوکنارو بدیل کښت د روږدو درملنې او یو شمېر نورو برخو کې له افغانانو سره مرسته کوي. ورته مهال د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په هیواد کې د ترکي خیریه بنسټونو فعالیتونه ستایلي. هغوی ته د بشري همکاري ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د بشپړ امنیت په ټینګښت سره په افغانستان کې د خیریه بنسټونو او پانګونې لپاره غوره زمینه برابره سوې ده. او په پای کې د راپورونو په اساس غزه کې د تیرو 24 ساعتونو راهیسې د اسرائیلي یرغلګرو د بریدونو په پایله کې 54 فلسطینیان شهیدان او 82 نور ټپیان سوي دي. ورته مهال د فلسطین د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې پر غزه د اسرائیلو یرغلګرو د بریدونو د پیل راهیسې 33,001 فلسطینیان شهیدان او 15,250 تنه ټپیان سوي دي. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.